او د رمضان المبارک دا میاشت دا د قرآن کریم میاشت ده. په دې میاشت کې قرآن کریم را نازل شوی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد کې حدیث راځي، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روژه مبارکه او قرآن کریم دا به د بنده لپاره په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. یقول الصيام ای ربی، روژه به وایي ای زما ربه، منعته الطعام والشهوات بالنهار، ما دغه ستا بنده منع کړی و په ورځ کې د خوراک څخه او د شهواتو څخه او د منکر غلطو کارونو څخه. فشفعني فيه، اوس زما شفاعت د په حق کې قبول کړه. ويقول القرآن، قرآن کریم به بیا دا وایي، ای ربی منعته النوم باللیل، ما دغه ستا بنده د شپې د خوب څخه منع کړی و ځکه چې دغه ستا بنده به زما تلاوت کوي. فشفعني فيه، زما شفاعت قبول کړه ستا د دې بنده په حق کې. نبی صلی الله علیه وسلم وروسته تر دې فرمایي، فیشفعان، د روژې مبارکې او د قرآن کریم دا شفاعت به قبول سي. نو چې د قیامت په دې سخته ورځ باندې دا قرآن کریم راسي او دا رمضان المبارک میاشت راسي او په دې سختیو کې د انسان شفاعت شروع کی، او بیا دا دوه داسې شیان دي چې د دې شفاعت هم قبلیږي د نبی صلی الله علیه وسلم په قول باندې. نو دا به څومره لوی خیر وي، دا به د انسان لپاره څومره عظیمه کامیابي وي، څومره د خوشحالي خبره به وي. نو په دې میاشت کې باید مسلمان د قرآن کریم زیات اهتمام وکړي، ډیر زیات تلاوت په دې میاشت کې وکړي. که موږ او تاسې د خپلو سلفو صالحینو حالاتو ته راسو چې هغوی د قرآن کریم په تلاوت کې څومره اهتمام کوي او څومره د روژې مبارکې په میاشت کې ختمونه کول. امام ابن رجب حنبلی رحمه الله یو کتاب لیکلی، بغیة الانسان فی وظائف رمضان. په دې کتاب کې دی لیکي چې بعضې سلف داسې وه چې قرآن کریم په درو شپو کې ختم کوي، او بعضې داسې وه چې هغو به په یوه جمعه کې د قرآن کریم مکمل ختم وکړي لکه امام قتاده رحمه الله، او بعضې داسې وه چې په لسو ورځو کې باید د قرآن کریم مکمل ختم وکړي لکه امام ابو رجاء العطاردي رحمه الله. بیا وایي چې امام اسود رحمه الله به داسې و چې هغه به د روژې مبارکې په شپو او ورځو کې په دوو شپو کې د قرآن کریم مکمل ختم وکړي، په دوو شپو کې. او امام نخعي رحمه الله به هم دا رقم په دوو شپو کې د قرآن کریم ختم وکړي. په نورو میاشتو کې امام نخعي رحمه الله په درو ورځو کې قرآن کریم ختموي، او په شهر رمضان کې په دوو شپو کې د قرآن کریم مکمل ختم کوي. او قتاده رحمه الله به همیشه په دا نورو میاشتو کې په اووه ورځو کې د قرآن کریم ختم کوي، او په دې میاشت کې به بیا په درو شپو کې قرآن کریم ختم کوي. دا د سلفو صالحینو حالات دي. د امام شافعي رحمه الله په باره کې وایي چې هغه به د روژې په مبارکه میاشته کې 80 واره د قرآن کریم ختم وکړي. او دا شان امام ابو حنیفه رحمه الله به هم د رمضان المبارک په میاشت کې 80 واره د قرآن کریم ختم کوي. دا امام ابن رجب حنبلی رحمه الله وایي. او کله چې به د روژې مبارکه میاشت را نوې سوه، امام زهري رحمه الله به ویل فانما هو تلاوة القرآن، دا د روژې مبارکه میاشت د قرآن کریم د تلاوت لپاره ده، په دې کې به ډېر زیات تلاوت کوي. امام مالک رحمه الله داسې و، اذا دخل رمضان، چې کله به د روژې مبارکه میاشت را داخله سوه، نو ده به تیښته کول من قراءة الحدیث ومجالسة اهل العلم، د احادیثو د قرأت د ویلو څخه او د اهل العلم د مجالس څخه به تیښته کول. واقبل على تلاوة القرآن من المصحف، مخ به یې راواړوي پر تلاوت د قرآن باندې. د روژې مبارکې په میاشت کې قرآن کریم ډېر تلاوت کوه. او دا شان امام سفیان ثوري رحمه الله چې د روژې مبارکه میاشت به را داخله سوه، نو ده به نور عبادتونه کم کړه. واقبل على قراءة القرآن، د قرآن کریم په تلاوت به یې مخ راواړوي. او دا شان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وه چې هغې به د قرآن کریم تلاوت شروع کړي د اول ماښام څخه. فاذا طلعت الشمس نامت، کله چې به بیا د شپه تېره سوه، سهار به لمر راوختې، د هغه نه بعد به بیا وده کېده، ټوله شپه به یې د قرآن کریم تلاوت کړه. نو دا میاشت د قرآن کریم د تلاوت ده. موږ تاسو ته په دې میاشت کې پکار ده چې ډېر زیات اهتمام د قرآن کریم د تلاوت وکړو، ډېر زیات تلاوت یې وکړو. لکه دا زموږ او ستاسې سلف صالحینو چې په دې روژه مبارک کې څومره اهتمام د قرآن کریم کوي چې په نورو عباداتو کې به یې کمي راویسته. زموږ او ستاسې ته خو روژه مبارک کې ټیم یا پر فلمونو او ډرامو باندې پاسوي، او یا پر چکو باندې پر نورو بعضې غلطو کارونو باندې پاسوي.
قرآن کریم تلاوت پاته دی. ډېر داسې کسان شته چې یو وار هم قرآن کریم ختم نه کړي. دا غټ نقصان دی، دا عظیم نقصان دی د انسان په حق کې. انسان خپل ځان ته ولې نه متوجه کېږي؟ آیا ته تر دغه سلفو صالحینو ډېر نیکوکاره ستا عبادات تر دغه سلفو صالحینو ډېر زیات دي؟ لکه امام شافعي، امام ابو حنیفه رحمه الله، او لکه دا نور ائمه چې ذکر شوه. آیا ته د الله نه ډار نه لرې؟ ته د قیامت ورځ نه لرې؟ ته قبر نه لرې؟ ته جنت نه غواړې؟ ته د جهنم د اوره نه ویرېږې؟ نو یا خو ته د جهنم نه ویرېږې، یا خو ته د الله څخه نه ویرېږې، یا خو ته جنت نه غواړې، یا خو ته قبر او آخرت نه پېژنې. که یې پېژنې نو دا ستا اعمال خو بیا د دې نه دي. مسلمانه لږ خپل ځان ته توجه وکړه، لږ په خپل ځان کې فکر وکړه. تا کم اعمال شروع کړي؟ ته د الله رب العزت سره په کوم سترګو مخامخ کېږې د قیامت په ورځ باندې؟ ته په کومه خوله باندې د جنت خواست کوې، د جهنم څخه نجات غواړې؟ ته په کومه خوله باندې د قبر د عذابو څخه نجات غواړې، په قبر کې راحت غواړې؟ نو لږ خو دا خپل راتلونکي ته مسلمان باید توجه وکړي چې زما راتلونکی به څنګه وي، زه څه کوم او زه په څه باندې بوخت یم، زما د ژوند په څه